زار دې شم قربان دې شم ګران افغانستان ګران افغانستان تمو د ننګونو ګوري ګران پمنګران. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مشي په دې هیله چې جوړ او روغ بیاست. حمزه خپلواک یم او تاسو د خپلواک تلویزیون ګورئ. فرانس پریس وایي که امریکایان له افغانستانه ونه وتل، آزاد شوي بندیان به بیرته د جګړو کرښو ته ور وګرځي. د فرانسې خبري اژانس په یوه څېړنیز راپور کې ویلي چې که امریکایان له طالبانو سره په شوي تړون عمل ونه کړي او خپل پوځیان تر ټاکلې مودې له دغه هېواده ونه باسي، ښایي زیاتره آزاد شوي طالب بندیان بیرته د جګړو کرښو ته ور وګرځي او د بهرنیو ځواکونو او د هغوی د افغان ملګرو پر ضد د جګړو کرښې یو ځل بیا ګرمې کړي. یادې خبري شبکې د محمد داود په نامه د یو آزاد شوي بندي طالب له قوله ویلي که امریکایي پوځیان له ټاکلې مودې سره سم زموږ هیواد پرې نه ښوده، موږ به مو خپل جهاد ته ادامه ورکړو، ځکه هغوی په خپلو عملیاتو کې زیات افغانان وژلي دي. د فاریاب ولایت اوسیدونکي دغه بندي چې نه کلونه یې د باګرام زندان کې تیر کړي وایي له جهاده ستړی نه دی. موږ به په هیڅ صورت بهرني اشغالګر پوځیان خپل هیواد کې ونه منو. یو بل بندي دغه خبري شبکې ته ویلي چې د دوی مبارزه به د کابل حکومت له چارواکو سره تر روغې جوړې او د وروستي امریکایي عسکر تر وتلو پورې روانه وي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا دغه اژانس ته ویلي چې د دوی پوځي لیکې بشپړه دي، کومکي او نویو ځواکونو ته اړتیا نه لري، ځکه دوی اوس بین الافغاني مذاکراتو ته داخلېدونکي دي. ګټلې د دنیا له زوره وروي ازادي بچی د ابدالي بچی د ابدالي